الله ما وبخښې، زما مور او پلار وبخښې، ټول مسلمانان او لنګیالي پښتانه وبخښې، ما د پښتانه په جامه باندې پټ وساتې. امین یا رب العالمین. السلام علیکم. سلام. خیرونه په مزه کې امن امان دي. نه جوړه شوی خو نشته څنګه. شکر دی. خیر یې امان دی. جوړه شوی خو شکر دی. نوی نه ولاد. نه ولاد استانو. خیر څه استامو غری شاباز نه جوړه شوی. سوا. هغه لش کې کاج. ما ته پته نه و تر اوسه پورې. بابا هغه یخنس پرویز دا سړی پر واچو. دا غسی پر واچو. صحیح. بابا ها انا ډاکټر سره حال ونیوي. زه له ډاکټر سره مهال ونیولې، په ډاکټرانو مذاکرې نه پس وختې پیسې نشته چې څه پیسې را سره وي، هغه مګر دې پر ده باندې ولګوئ. نو له چا نه قرض نه واخیستې؟ په قرضو هم ذاتې زویه نه پس وختې، ذاتې قرضونه هم ذاتې له چا یې واخلم. ته یو سړی راوښیې. نو اجمل ته نه وویل؟ زویه اجمل خو دومره ټینګ سړی دی، 2 روپۍ نه دې نه جلا کړي. نو تا بیا بلې ورته داسې نه وویل چې لیاقت دا لږ ټیم راکړه ماته بیا بې زه تا زویه ګورو یې انشاءالله داسې یو سړی ګورو چې پیسې دې نه واخلو. ذاتې خدای دم پرده ووایي. الو اربازه. ها شمریزه ته د شهباز د ناروغۍ آل راکئ. شهباز د ملګري په حیث په ما دا حق لري چې زه د پوښتنې له ورسم. او شمریزه موږ پښتانه یو، په پښتو کې د ملګري ډېر حق وي. هو اربازه ما ته کاکام دا خبره وکړه چې د ملګري رشته په پښتانه کې ډېره زوروره رشته وي. مخلص ملګری تر ورور هم زیاته وي. بالکل همداسې ده. ته راته وایه چې ته چارې یې. او زه په کور کې یم. د شهباز د ناروغۍ لږ پیسې وي دي، پښې راته درنې دي. ته ملګري را سره وکړه چې دواړه ورسو. سمه ده شمریزه، راځه چې دواړه ورسو. بس د کوره راوځه چې دواړه ورسو. صحیح شو، سمه ده. بابا دغه وریځ ده، پشم روان دی، ته په کومه خوا ځې؟ زویه باران وي که وریځ وي، بازار ته تګ ضروري دی. ضروري ځکه دی په یو چا پسې به لاړ سمه، څه قرضکه مو واخیستله او دا شهباز هم یو ښه ډاکټر ته وښکاره. بابا پریشانه کاږه ما هم د قرضې یو چا ته ویلي دي، خدای مهربان دی ناره به مو واوري. زویه خدای د هر چا ناره اوري، ځکه چې هغه د ټول کائنات مالک. هو بابا خدای د ټول کائنات مالک دی، په هغه لوی خدای به تعالی شي. پرویزه بېګه چې ما کومه دوا له میډیکله راوړه، هغه د شهباز ته ورکه او په وده خوړله. بابا هغه ته ما دوا ورکوله، هغه دوا نه خوړله، ویل یې ډېره ترخه ده. اوهو یو خو له دغه هلکه تنګ شو، هر وخت چې دوایي ورکوې دی به یې ترخه ده ترخه ده. دا هلک به موږ ته دوک راواچوي. بس څه درته وایم، زه اوس بازار له ځمه،
ګوره که چېرې یو ځای قرض پیدا کړي دا هلک ښه ډاکټر ته وښکاره. شهبازه بعد د تکیه ځای ته ځم لږ سر راپورته زه راپورته سته اوس څنګه یې؟ اوس نو بیا ته بس سره ټوله مې خوښ دي شاید ابشر اکشګه زه دوا ده خوړلې ده؟ اوهو دا لا تر اوسه دوا نه ده خوړلې ولې؟ څه وکړم دوا ډېره ترخه ده. شهبازه دوا به خورې نو بیا به جوړاږي. دوا خورم خو ترخه نه خورم. زه بابا او ټول کور در باندې پریشانه دی او ته یې چې زه دوا نه خورم. دوا خورم خو ترخه نه خورم. زه خو له تا تنګ شوم. دوا به ستا پلار هم خوري په زور یې در باندې خورم. شیرازه د لاس او پښې ونیوه چې دا دوا په زوره په وخورو. نه یې خورم. سر مه ښوروه. لاس او پښې خو تاسو را ونیولې. د سر له ښورولو خو به په قرآن کې بند کړي. شیرازه دا دروازه څوک ټکوي ورسه ویې ګوره. جوړ بای مرا راځي جوړه دا کښېنه ځای مه راوړه. شهبازه له ناروغۍ څنګه یې اوس؟ چمریزه ښه خو یم خو تبې مې نه پرېږدي. پرویزه ډاکټر ته ښکاره کړی دی؟ ډاکټر ته مو نه دی ښکاره کړی. بابا د میډیکل ګولۍ راوړي دي هغه ورکوو. نو څه فرق یې ورسره کړی دی؟ بیا فلحال هېڅ فرق نه دی ورسره کړی. ډاکټر ته ښکاره کړي ډېر ژر به ورسره جوړ شي. هو شمریزه په خبرو شو دا ملګری څوک دی؟ دا زما ملګری ارباز خان دی. دا له ما سره د شهباز پوښتنې له راغلی دی. شیرازه د مېلمنو لپاره چای راوړه. ما اورېدلی دی چې دی دوایي نه خوري. هو دوایي نه خوري ډېر یې تنګ کړي یو خو یایي ترخه ده ترخه ده. ته ورسه مال یې راوړه چې نن دې زه ورکړم. شهبازه دا راته ووایه چې تر اوسه ډاکټر ته ولې نه یې ښکاره کړی؟ شمریزه څه درته ووایم غریبان کړي په خدای یو خو د غریبۍ زور یې ګړد سرما ایستلی دی ځکه یې ډاکټر ته نه یې ښکاره کړي. پریشانه کاږه مه ډاکټر ته د زه ښکاره کوم. شهبازه ګولۍ خو دا دې اوس راغې ګولۍ به اوس خورې او خامخا به یې خورې. درسره رایې نه ونه زه درکړم درسره. دي خو ترخې خو ستا لپاره بیا مه بس کور وځه.
بس شهباز پرویز اوس موږ ته اجازت راکړئ موږ ځو ناوخته مو څو زه بیا زما ته ډاکټر نمبر راکړم یا زه تا ته تلیفون راوکړم بیا بیا هغه هسپتال ته راورسوم ټیک شو اوس بیا موږ ته اجازت راکړئ موږ به لاړ شو ټیک شو شهباز لاړو پیشنټ راوله کرسۍ ته په تسلي سره کښېنه خور څه تکلیف ده دی ډاکټر صاحب د 2 هفتو زما تبې دي ګرمې تبې دي وي که د یخژنې تبې وي ډاکټر صاحب یخ مې زه یخجنې تبې دي ته دا ښکاره کړه دا خو د تبه اوس هم شته زه به راوباسم زه دوایي در لیکمه خدای پاک به در ښه کړي ورسره ډاکټر صاحب ترخه دوایي مه رالیکم ترخه دوایي باندې څه کړي ډاکټر صاحب ترخې ګولۍ مې دومره ډېرې خوړلې دي چې معده مې ځینې پړسېدلې ده یا پای کې به یو بوتل تریخ وي نوره ګرده خوږه دوایي ده ډاکټر صاحب ترخه دوایي مه رالیکم 1 کیلو جلیبۍ به مې در ولیکم ډاکټر صاحب اوس زما د زړه خبره وکړه زه دوایانې در لیکمه خدای پاک به در ښه کړي ورسره دا میډیکل زه در واخله ډېره مننه ډاکټر صاحب دا پرچۍ چې مې در لیکلې ده دا دوایي به پرچۍ مه کواسې دا مریض صحیح شو ډاکټر صاحب ډېره مننه شهباز دا حال ستا اوس له ناروغۍ څنګه دی الحمدلله اوس جوړ دی ما سهار ټلیفون ورسره وکړ ده ویل چې زه هم درځمه کیدای سي دا هم دلته راسي تا له شهباز سره د ډاکټر د پیسو مرسته وکړه دا د ډېر ښه کار وکړي موږ ته خدای پاک د پیسو وس توان راکړی دی نو که لږ روپۍ د یو ملګري د ناروغۍ په دوا ولګاږي نو څه به وسي د ملګري مرسته د پښتانه د کلتور برخه ده خو موږ پښتنو د پښتانه د کلتور دا وړې وړې برخې پرېښې دي پښتانه د کلتور دا وړې وړې برخې په چغو چغو نارې ویسي پښتنو خدای ته وګورئ موږ خپل کوي اربازه که پښتانه خپل کلتور د ځان کړي نو دا به د پښتو خدمت وي دارنګه به د پښتو هم خدمت وسي او د پښتانه اششه خویونه به هم ژوندي سي موږ ته پکار دي دا خویونه ژوندي کو کوم چې د پلار او نیکه ځه موږ ته په میراث کې پاتې دي شمریزه ترخه دوا نه خوړل والا ملګری در روان دی جوړ تکړه په خیر شهباز جوړ تکړه په خیر ته کښېنه شهباز کښېنه راځه کښېنه راځه اوس څنګه یې له ناروغۍ الحمدلله د خدای شکر دی اوس پک جوړ یم بس خدای د نور هم جوړ کړه ناروغۍ موږ ټولو ملګرو ته دا پکار دی چې موږ د یو بل مرسته وکړو نو دا ټوله ټولنه به جنت سي د ملګري مرسته په موږ درو او په تاس ګردو پرده